د باجوړ کس ته وی تاسو منشر دا نه ده منشرانه په بازار کې اخیسته ونه کولا او شو وته چین شوانا نه دي بیا ته نه کوله وای څه ځای ولا پلاک نشوي. السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه جوړې؟ موږ د ملګرو سره یو بنډار را جوړ کړی دی او چې جمع وي یخني وي او دا اور هم نه وي نو بیا خو هېڅ هم نه وي. نو راځئ دې ملګرو سره میلاوم. ماما د دې لک نه جامې بدل کوي چېرته باران هلکه څنګه چل دی؟ دا زما د غم خادی جامې ټیکهداره چېرته لاړې کېنه که نه ابوی راله په اور باندې دا نه ده، دا ازاري دی، غټ ازاري ده. ابو په اور باندې له من سېسلې وه. دا دوه ملګري دي، دا د باجوړ دي د پشت. نو موږ ته یې وویل چې پشت ته راشئ انشاءالله. پشت ته به موږ په اوړي کې درځو چې هلته موسم یخي او ګرمي نه پوه شوې، خو هلته باجوړ کې دا موسم لږ یخي مزېدار، هلته بارانونه هم ښه کېږي او ګبر چینه هم راوځي هلته په اوړي کې. نو اوس خو د ژمي موسم دی، په ژمي موسم کې صرف اور مزه کوي، اور بل څه مزه نه کوي، خوراک مزه کوي، اور مزه کوي. بیا داسې دا باجوړ داسې باجوړیان یاران در سره یې ښه نو بیا په ژمي کې هر څه مزه کوي. نو دوی ما ته وایي چې پشت ته راشه، نو انشاءالله پشت ته به موږ په اوړي کې ورځو خیر ګبر چینې ته او تاسو ټول ولا راشئ. هلته ډېر مزېدار موسم وي، تېره وتي بارانونه وي او موسم هلته ډېر یخ وي. خام لازم جو خادي غم او خادي یو ځای کې سته. دا د غم خادي کپړې دي. نو مړه یاره ځم چېرته باران وشي د خدای بنده غم خادي دغه څه ته وایي. ډېره مزه کوي دا اور خبرې. جمع خو دغه سره پاره یي چې اورونه پکې خلک بلوي. او جمعې خو ګبر ته به ځو چې ګډ پکې سړی لال کړي، ګډ راولو. سار نه دی، سار مې کرنډۍ استاد په لاس کې نه شوه ټینګېدی، دونه یخه یخني وه. د څلورمه ورځ ده. په دې وخت کې غواګانې کې څه کوي؟ دې وخت غواګانې ښودنه دا وختي وي غواګانې کې وار هم نه راوړي. د دې وخت غوا وار نه راوړي که نه، چې په اور کې لاس وي نو هغه به څوک یې نه وګوره. لیونی دا باجوړی باجوړي د هغه به باجوړی رینده ناست دی، دې په اور کې ډېرې ګوتې وهي. ټول یو دغه دی نو لکه دوړې یو بل پسې ودي که نه. د باجوړ کس ته وی تاسو منشر دا نه ده منشرانه په بازار کې اخیسته ونه کولا او شو وته چین شوانا نه دي بیا ته نه کوله وای څه ځای ولا پلاک نشوي.